زابلیان وایي د خپل امنیتي سرتیرو سره د سر په بدله وژه په وژه د هر ظالم او جابر په وړاندې ولاړ یو او د انتقامي بریدونو ستاینه کوو. دوی وایي چې د پاکستان هیواد جابر پوځ زموږ بېګناه افغانان په نښه کوي او هیوادوال مو د غم په ټغر کښېنوي. خو زموږ زړورو امنیتي سرتیرو د تیر په څیر دا ځل هم د خپلو افغانانو غچ واخیست او انتقامي بریدونه د پاکستان پوځ پر پوستو وکړل او د دښمن پوځ ته یې درنه مرګ ژوبله واړول. واقعا چې زموږ افغان زړولو ځواکونو افغان سرتیرو تیر شپه دښمن ته جوابي برید ورکړی دی چې موږ واقعا ستایو. د یو افغان په حیث باندې دغه برید ستاینه کوم. ویاړ یې بولم د افغانانو دپاره، د ټولو افغانانو دپاره دغه ویاړ بولم چې موږ داسې نظامي ځواکونه لرو چې په هیڅ صورت کې هغوی خپل ځوابي بریدونه پرې ایښي نه دي د دښمن په وړاندې باندې. موږ یې ستاینه کوو او انشاءالله الرحمن چې موږ به که چیرې ضرورت پیدا سي موږ به خپل کارونه پر نیمه حال پرېږدو او د خپلو سرتیرو په څنګ کې به ولاړ یو. الحمدلله اول وارې خو ډېر د الله پاک شکر دی چې افغانان د پخوا په څیر باندې وسم الحمدلله دغونه کوي دي او غاښ ماتونکی ځواب همسایه ملک یا هر ظالم جابر ته ورکولی شي. نو د خپل امنیتي ځواکونو سره ډېره منندوی یو. اول په سر کې د الله پاک ډېر منندوی یو چې موږ په دغه ژر وخت کې دونه قابله جوړ کړو چې د یو همسایه ظالم په وړاندې باندې کلک درېدای سو. بیا الحمدلله دا ایماني جذبه ده او ډېره مننه د امنیتي ځواکونو سره چې زموږ غچ یې ځینې واخیسته. الحمدلله ماښام امنیتي ځواکونو ډېر ښه ځواب ورکړی. امنیتي ځواکونه په ډېر مېړانې سره وجنګېدل. امنیتي ځواکونو سره موږ 100% تر څنګ ولاړ. د یادونې وړ ده چې زابلیانو د تاریخ په اوږدو کې د هر جابر او ظالم په وړاندې د حق ملګرتیا کړې او خپل سرونه یې په دې لار کې نذرانه کړي.